بسم الله الرحمن الرحيم. د محمد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان او څلوېښتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. اته دېرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. کوم کسان چې کافر شول او د الله له لارې نه منع وکړه، الله د هغو عملونه ضایع کړل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. او کوم کسانو چې ایمان راوړ او نیک اعمال تر سره کړل او هغه څه یعنی قرآن ومانه چې پر محمد باندې نازل شوی دی او د هغو د پروردګار لخوا سر تر پایه حق دی، الله د هغو بدی له هغو نه ایسته کړي او د هغو حالت سم کړ. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردګار لخوا راغلی دی. دې ډول الله خلکو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورښيي، یعنی د هغو د امثالو حال بیانوي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نو کله چې له دغو کافرانو سره په جنگ کې ستاسو مخامخ کېدل وي نو ستاسو لومړی کار د هغو د اورمیږونو وهل دي، تر دې پورې چې کله چې تاسو هغوی ښه وټاکوي هلنو بنديان کلک وتړئ. له هغه وروسته ستاسو خپل خوښه ده چې ښېګڼه کوي، دوی وړیا خوشي کوي او که دوی د آزادولو په مقابل کې د فدیې معامله کوي تر هغه پورې چې جنگیالیان خپل وسله وغورځوي. دغه د ستاسو د کولو کار. که الله غوښتي وای نو په خپل به له هغونه غچ اخیستی وو، خو دغه کړنلاره هغه د دې لپاره غوړه کړې ده تر څو چې تاسو یو د بل په وسیله وازمایي او کوم کسان چې د الله په لار کې ووژل شي الله به د هغو عملونه هیڅ کله ضایع نه کړي. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هغه به هغو ته لارښوونه وکړي، د هغو حالت به سم کړي او هغوی به هغه جنت ته ننباسي چې هغو ته د هغه ښهوالی ورپېژندلی دی. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ای مؤمنانو که تاسو الله سره مرسته وکړي نو هغه به له تاسو سره مرسته وکړي او ستاسو قدمونه به کلک کړي. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. پاتې شول هغه کسان چې کافران شوي دي
نو د هغو لپاره هلاکت ده او الله د هغو عملونه ضایع کړي دي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ځکه چې هغوی هغه شی بد وګاڼه چې الله نازل کړی دی، له دې عمل الله د هغو عملونه ضایع کړل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دا هغوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه وو چې د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي. الله پر هغو هلاکت راوست او همدغسې نتیجې د دغو کافرانو لپاره مقطرې دي. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. دا د دې لپاره چې د مؤمنانو ملاتړ او مرستندوی الله دی او د کافرانو هیڅ ملاتړ او مرستندوی نشته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک عملونه یې کړي دي، الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او کافران فقط د دنیا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي، د څارویو په شان خوراک څښاک کوي او د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ای پیغمبره، څومره کلی او خلک داسې تیر شوي دي چې ستا د کلي له خلکو نه زیات زورورو چې تې ویستلی، مونږ هغوی په داسې شان هلاک کړل چې هیڅوک یې ژغورونکي نه وو. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. خانو آیا داسې کېدای شي چې څوک چې د خپل پروردګار له لوري په روښانه او څرګند هدایت باندې وي، هغه د هغو خلکو په څیر شي چې د هغو لپاره د هغو بد عمل ښایسته کړی شوی دی او هغوی د خپل نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوی ده، د هغه شان خدا دی چې په هغه کې به ویالې بهیږي د صاف رڼو اوبو او ویالې به بهیدونکې وي د داسې شیدو چې په خوند کې به هیڅ توپیر نه وي راغلی. ویالې به بهیدونکې وي د داسې شرابو چې د څښونکو لپاره به لذت بخښونکي وي. ویالې به بهیدونکې وي د صاف رڼو شاتو، په هغه کې به د هغو لپاره هر راز میوې وي او د هغو د پروردګار لخوا بخشش. هغه څوک چې د هغه په باب دغه جنت رسیدونکی دی، د هغو خلکو په څیر کېدای شي چې په دوزخ کې به تل اوسیدونکي وي او په هغو باندې به داسې شیدلې اوبه وڅښل شي چې د هغو کلمې به ټوټې ټوټې کړي. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك
الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم دوی نه ځینې خلک داسې دي چې غوږ نیسي ستا خبرې اوري او بیا کله چې ستا له مجلس نه وځي نو له هغو خلکو نه چې د علم نعمت وربخل شوی دی پوښتنه کوي چې همدا اوس دی یعنی پیغمبر څه وایي دا هغه کسان دي چې د دوی په زړونو باندې الله مهر لګولی دی او دوی د خپل نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فاتش ول هغه کسان چې هغوی هدایت مندلای دی الله هغه ته لا زیات هدایت په برخه کوي او هغه ته د هغو برخه تقوا ورکوي فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم نو آیا دوی فقط د قیامت انتظار باسي چې هغه په ناڅاپي ډول ور باندې راشي د هغه علامات یعنی نخې نښانې خو راغلي دي کله چې هغه په خپل راشي نو د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو څه فرصت باقی پاتې شي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم نو ای پیغمبره خو په هیګه چې الله نه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته او بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره هم او د مؤمنانو نارینه او خځو د ګناه لپاره هم الله ستاسو په هلو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسو له استوګنځینه هم خبر ده ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم کوم کسانو چې ایمان راوړی دی هغوی ویل چې کوم صورت ولنه نازلېږي چې په هغه کې د جګړې امر وشي او کله چې یو محکم صورت نازل کړای شو چې په هغه کې د جنگ یادونه و نو تا ولیدل چې د کوم کسانو په زړونو کې چې ناروغي و هغوی ستا لوري ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ څپې خوري شوي وي خو دوی ته بهتره دا ده چې اطاعت وکړي او غوره خبره وکړي خو کله چې غوڅو حکم ورکړای شو کله هغوی په هغه وخت کې له الله سره په خپل وعده کې رښتینولي ثابت شوی وای نو د همغو لپاره خوا اوس آیا له تاسو نه لدینه پرته نور څه هیله کېدای شي چې که په شا واوختلې نو په ځمکه کې به فساد برپا کړي او په خپل منځو کې به یو د بل سرونه غوڅ کړي او د خپل خپلوي اړیکې به وشلوي أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم دوی همغه خلک دي چې الله ور باندې لعنت وکړ او هغه یې وړاند کړه کړل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها دوی پر قرآن غور نه دی کړی یا پر زړونو باندې د حقوق قلفونه وهل شوی دي إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم حقیقت دا دی کوم کسان چې د هدایت لرو خانه کېدون او وروسته له هغه نه وګرځیدل د هغو لپاره شیطان دغه کړنلار آسانه کړې ده او د دروغجنو هیلو لړۍ د هغو لپاره وګړه کړې ده ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم له همدې عمل دوی د الله د نازل کړي دین بدګنونکو ته وویل چې په دینو چارو کې به موږ ستاسو منو
الله د دوی په دغه پټو خبرو ښه پوهیږي. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې پرختي د دوی ساګانې واخلي په داسې حال کې چې دوی به په مخونو او شاګانو وي. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دا به د همدې لپاره وي چې دوی د هغې کړنلارې پیروي وکړه چې الله پرې خفه کیږي او د هغه د رضا لاره غوره کول یې خوښ نه کړل. په همدې اساس د هغو ټولو عملونه باویزه یعنی ضایع کړل. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هغه کسانو چې په زړونو کې د شک او نفاق ناروغي ده دا انګیرل ده چې الله به د هغو د زړونو پټي کینې ښکاره نه کړي. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. که موږ وغواړو نو موږ به هغوی تاته په سترګو دروښیو او د هغو له څېرونو به ته هغوی وپېژنې مګر د وینا له اسلوب نه خو به یې ته ارومرو وپېژنې. الله ستاسې ټولو په عملونو ډېر ښه خبر دی. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. موږ به خامخا تاسې په ازموینه کې واچو تر څو چې ستاسې حالاتو څېړو او وګورو چې په تاسې کې مجاهدین او ثابت قدم کسان څوک دي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. کوم کسان چې کافران شول او د الله له لارې نه منع وکړه او له پیغمبر سره شخړه وکړه وروسته له هغه چې هغه ته سمه لار څرګنده شوې و په حقیقت کې هغوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولای بلکې الله به د هغو ټول کړه وړه ضایع کړي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ او خپل عملونه مه باطلوئ. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بشکه هغه کسان چې کافر شول د خدای له لارې څخه خلق منع کړل بیا دوی مړ شول په داسې حال کې چې دوی کافرو هغوی خو به هیڅ کله الله نه بخي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نو تاسې بې زړه کېږئ مه او د سولې پیشنهاد مه کوئ همدا اوس برلاسي کېدونکي یې. الله ستاسې ملګری دی او هغه به ستاسې عملونه هیڅ کله ضایع نه کړي. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. د دنیا دغه ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده. که تاسې ایمان ولرئ او د تقوا په کړنلاره لاړ شئ نو الله به تاسې ته ستاسې اجر درکړي او هغه به ستاسې نه ستاسې شتمني ونه غواړي. يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. که چیرته هغه له تاسې نه ستاسې مال وغواړي او په پوره تاکید سره یې درنه وغواړي نو تاسې به بخیلي وکړي او هغه به ستاسې د زړونو کینې را برسېره کړي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم
لا يكونوا أمثالكم وګورئ تاسو ته بلنه درکول کیږي چې د الله په لار کې مال ولګوي نو له تاسو نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلی کوي او که څوک بخیلی وکړي په حقیقت کې په خپل ځان بخیلی کوي الله خو بېنیاز دی او تاسو هغه ته اړ که تاسو مخ واړوي نو الله به تاسو په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به تاسو په څیر نه وي